قصه کوم د یو ماشوم ز په دا شانه ښکارا چې شوله میاشت د رمضان وکړې مولیانو تراویح د ماسخوتنه سبا به نیسي روژه هر تنه و په یو کور کې ستوګن ښځه خاونده الله ورکړی ښکلی فرزنده دغه ماشوم شو خپلې مور ته ورګویانه روژه به نیسم د رمضانه په واړه ژبه مور ته وایي پېشمني ته ما پا به سوې سهر وختي ته مورې د خدای دپاره ما چې نه کړې هېره که هېر دې کړمه جاړم به ډېره ورته مور ووې ای زما نیازبینه زویه ګرمي ډېره ده هم ورځ د لویه یوه روژه بل خوا ګرمي ده ډېره سخته واړه نه پاسي سهر د وخته ښځې خاوند پېشمنی وکړو په ارامه ماشوم زویله یې پرېښود طعامه سهار چې پاسېدو ماشوم وایي مور جانې تا پاتې کړمه زه قدردانې ما پېشمني ته به راپاڅوي مور جانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې ما پېشمني ته به راپاڅوي مور جانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې تاسو یوازې پېشمنی وکړو زمانه خفا یم زه مورې بېشانه اوس دا سهر خوراک ته زړه مې کله کېږي خوراک باندې مې سترګې شرمېږي یوه نړۍ به زه وانخلم له طعامه کوی شم صبر زه تر ماښامه زه په نهره د روژه راټینګومه په حسال به یې نه ماتومه مور ورته وایي زویه واوره زما عرضه روژه لن ده او په تا فرضه تو ولې ځان عذابوي د سترګو توره قربان شم درنه د زړه ټکوره په ماشومانو فرض نه دی رمضانه الله ویلي دی په دا شانه ماشوم بچي ورکړلو مور ته دا جواب معلوم دی درته د دې ثواب دی نازل شوی په دې میاشت کې په قرآن په ښکلي نبي سلطانه ما پېشمني ته به راپاڅوي مور جانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې ما پېشمني ته به راپاڅوي مور جانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې روژه به نیسم مورې سبا ته قدردانې د رمضان براکي وایي رب کریمه زه وربکړمه اجر عظیمه مورې دې میاشت کې ګناهونه معاف کېږي په فرضو باندې نفل بدلېږي پکې یو شپه په شب قدر رانومیږي د ټول کال ثواب پرې ملاویږي ماشوم بچی مور پلار ته وکړه دا خبره روژه به نیسم زه په نهره
ورته زارۍ منت کوي مور یې لګیا ده ماشوم نه مني دا یې وینا ده مور محکم مې د روژې کړی د نیت د چا نه مني زارۍ منت په مازدیګر کې په ماشوم د تندې زور شو روان هغه دم د کټ په لور شو په کټ کې پرېوتو بې دمه